یوه مسله د غاښونو ولده. اوس دغه غاښونه څه کم دي لکه غټ ځناور کې 2 کاله عمر شرط دی، اندرنګې وزې کې پسه کې 1 کال عمر شرط دی، خو دغه غاښونه څه کم دي دا ورته شرط نه دي، دا یوه علامه دی. څه غواګانو 2 کالو کې دغه غاښونه رخیږي، نو اوس که یوه غوا دی سخاندره دی ټڼ دی نو هغه 2 کاله عمر پورا دی او غاښونه یې نه دي شوي، نو دی باندې قرباني کول دا جایز دی، قرباني ور باندې صحیح دی، غاښونه یې که نه وي هم خیر دی. خو ګوره د هغه ځناور څه هغه تا سره په خپل کور کې څه کله کاټا شوی وي، تا یې باقاعده تاریخ لیکلی وي او هغه تاریخ مطابق اوس د هغه 2 کاله پورا شولو، نو ته ور باندې قرباني کولی شوې. اوس پاتې راغله دغه میلو والا خبره، څه میلې کې سړی درته یی څه قسام خوري درته قیامت په ورځ د زه ذمهوار یم، نو هغه کې به ډېر احتیاط کوئ، ځکه څه نن سبا داسې کیسه دی څه خدای نه ډار شته نه آخرت نه ډار شته نه، صرف مو تاسو پیسه پیژنو، هغه خرڅونکی هم پیسه پیژني خفا د نه شو، خو دغه خستونکی هم پیسه پیژني، دغه خستونکی هم دا یی چېره د 20,000 روپۍ آسان دی، د 1,000 روپۍ آسان دی، بس سترګې ور باندې پټې کړي، مړه قسام یې راته وخوړل، هغه حاجي صاحب ماشاءالله دومره سنتو ته برابر و، د دې کې دغه مو سنت منت یادو، بیا څه نورې معاملې راشي بیا دغه سنتونه مو ټول په ویر وي، یاره سپین ږیری سړی و ماشاءالله ښایسته ټوپي چولې وه، بیا بعضې ورګي ښایسته پړګی هم والی و، ښایسته دسې هم و، نو بیا دغه خبرې ځان ته کټا کړو، نو دغه خبرو باندې غلطېدل نه دی پکار. څه تا ور باندې مکمل اعتماد و تی پیژنې لکه تا کلي والا سړی دی، یاره دغه سړی دروغ نه یی، نو بس صحیح دی، تا ور باندې د زړه شرح صدر ور باندې کېده، نو بس بیا خو صحیح دی، هغه په خولې اعتماد وکړه، غاښونه ضروري نه دي، ته ور باندې قرباني کولی شي. او که چېرته صرف د بس سترګې ور باندې پټې کړي وي، که د دې عمر پورا نه وي، نو هغه په ذمې خستلو باندې تا قرباني نه صحیح کېږي، تا قرباني نه دی شوي، هغه هم مجرم دی او تم مجرم یې. او که بیا چېرته تا هغه باندې مکمل اعتماد و، تا ور باندې اعتماد وکړو خو بیا هم هغه تا سره دروغ کېلی دي، لکه اوس مثلا زه یم، اوس تاسو ما باندې اعتماد دی چېره اوس دغه مولي صاحب به څرنګې دروغ یی، نو زه درته درکړم اور ما درته دروغ کېلی وي، تا په ما اعتماد وکړو، نو اوس د تا وله قرباني وشوله، خو زه مجرم یا الله ته به زه جواب ورکوم.